روسي رسنۍ وایي وروسته له هغه چې افغانستان کې د ګرځندوی بازار تود شوی د دغه هیواد ګرځندوی شرکتونو افغانستان ته د ونیز سفر اعلانونه پیل کړي چې بیه یې شاوخوا $3000 ټاکل شوی او روسي وګړو ته وړاندې کیږي. د احصایې او معلوماتو ملي اداره وایي د دوی د احتمالي شمیرو په اساس په 1404 کال کې د هیواد نفوس 14.4 میلیونه اټکل شوی چې له ډلې 50 سلنه نارینه او 49 سلنه یې ښځینه دي. د قانون او پټرولیم وزارت وايي میدان وردګو کې د $15 میلیونه په پانګونې سره د انتیموني او سربو د پروسس کارخونه پرانستل شو چې په ورځنی ډول به د 360 ټنه سربو د پروسس ظرفیت ولري. امنیتي ځواکونو کابل کې د پرزیدلي جمهوریت پر مهال د کمپاین عسکرو هغه غړی نیولی چې غوښتل یې خوست ولایت کې له قتل څخه وروسته له هیواده بهر وتښتي. پاکستاني طالبانو د خیبر پختونخوا په باجوړ ولسوالۍ کې یو پوځي قطار ته کمین ورکړی چې په ترڅ کې پوځ ته د درنو ځاني تلفات واړولو سربیره یو موټر په بشپړ ډول ویجاړ کړی او ګڼ شمېر وسلې هم ترلاسه کړي دي. د اسرایلو پوځ وایي د غزې شمال کې د حماس غورځنګ جنګیالیو د یو کمین په ترڅ کې 15 پوځیان وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. او وروستی خبر ده چې د سوریې ولسمشر احمد الشرع متحده عربي اماراتو ته په یو رسمي سفر کې د دغه هیواد د دولت له رئیس سره په کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوه اړخیزو سیاسي او اقتصادي اړیکو په پیاوړتیا او یو شمېر نورو موضوعاتو خبرې کړي.